شپږم درس سورة البقرة 19 نمبر آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بل مثال د منافقانو الله تعالی فرمائی او یا کسویبن پشان د تیز باران دی. کا پشان سویبن تیز باران او یا مثال د منافقانو کسویبن پشان د تیز باران دی. من السماء د اسمان نا فیه چې په هغې کې یعنی چې په هغې باران کې ظلماتن تیاری وی ورعدن او گړزاری وی وبرقن او بریښنا وی یعنی چې سخت په شیبو شیبو باران وی په توره شپه کې توره وریځ د تندر اوازونه او بریښنا وی. نو یجعلون ننباسی دوی اصوابعهم ګوتې د هغوی یعنی خپلې ګوتې فی آذانهم په غوږونو د هغوی کې یعنی خپل غوږونو کې په سبب د آواز من الصواعق د تندرونو حذر الموت د ویرې د مرګ نه. والله او الله تعالی محیط احاطه کوونکی دی یعنی د هر خوانه را ایسارونکی دی بالکافرین کافرانو لرا په علم او قدرت خپل. یکادو نزدې ده البرقو چې بریښنا یکادو نزدې ده البرقو چې بریښنا یخطفو ویسی ابصوارا نظرونه هم د هغوی کلما هر کله چې اضاء رڼاشي اضاء رڼاشي یعنی دا بریښنا رڼا وکي لهم اغوی ته نو مشو روان شي هغوی فیه په هغې رڼا کې واذا او هر کله چې اظلمه تیارشي علیهم په هغوی باندې نو قامو ودریږي. ولو شاء الله ولو او کچیرتا شاء الله غختلی الله تعالی لذهب خامخابی ختم کړي وو یعنی د منځ نه به یې وړي وو بسمعهم اوریدل د هغوی و ابصارهم او نظرونه د هغوی. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء په هر شي باندې قدیر قادر دی. منافقان دو قسم دي. یو هاغه دي چې د زړه نه سخت کافر او منکر وي خو
د کوم مطلب د پاره یې ځان مسلمان کړی وي او د مطلب د لاسته راوړلو د پاره په مسلمانانو کې ګرځي را ګرځي، چې اول د اور د بلولو مثال د دې منافقینو په باره کې وو، یعنی چې د دوی د سخت او دوامدار کفر په سبب په دوی مهرونه لګېدلي او کاڼه، ګونګیان او ړانده د کفر په تیارو کې ګرځي. دویم هغه منافقان دي چې شکمن او ایمانی ضعیفه وي، ځینې حقیقتونه مني، ځینې حقیقتونه مني هم، خو هغه شرعي احکام چې د دوی د ګټو او نفسي خواهشاتو سره ټکر کوي هغه نه مني. دا دوهم د باران مثال د دې منافقانو په باره کې دی. د باران نه مطلب اسلام دی چې د انسانانو د پاره د رحمت په حیث راغی او د تیارو، ګړزار او برېښنا څخه مراد تکلیفونه او مشکلات دي، لکه ځاني او مالی قربانی، چې منافقان ترې داسې ځان ساتي لکه د تندر څخه چې ځان ساتي. فکر کوي چې یا به غریب شي او یا به مړ شي. زر دی چې برېښنا د دوی نظرونه ویسي. د دې مطلب دا دی څرنګه چې د دوی ایمان ضعیف دی، نو که کوم مشکل او تکلیف پرې د اسلام په سبب راشي نو دوی یې تحمل نشي کولی. ډیر زر به د اسلام صف پرېږدي او د کفر په صف کې به داخل شي او په اول قسم منافقانو کې به شامل شي. په زړونو او غوږونو به یې مهرونه ولګېږي، د بصیرت نور به ترې لاړ شي او ړانده او کاڼه به د کفر په تیارو کې لکه د اول قسم منافقانو پاتې شي. د دې مطلب چې کله رڼا شي دوی ته نو روانیږي او کله چې ورباندې تیاره شي نو ودریږي. د دې مطلب دا دی که چیرته په اسلامي ټولنه کې اسانی او د دوی عزت او ګټه وي نو دوی د مسلمانانو په صفونو کې روان وي، خو کله چې مشکلات او تکلیفونه راشي، ځاني او مالی قربانۍ ته ضرورت شي، نور نو ودریږي او نور نو د مسلمانانو سره نه وي. او لکه څنګه چې الله تعالی د اول قسم منافقانو په زړونو او غوږونو مهر ولګولو او د بصیرت نور یې ترې واخیستلو او ړانده کاڼه د کفر په تیارو کې پاتې شول، نو که الله تعالی اراده فرمایلې وه نو د دوی څخه به یې هم د اورېدلو قوت او د بصیرت نور اخیستی وو او مهر به پرې لګولی وو، مګر الله تعالی د دوی د ضعیف ایمان په سبب د دوی څخه دا حق نه اخلي. څومره چې د حق اورېدل غواړي او څومره چې د حق لیدل غواړي، په همهغې اندازه د حق د اورېدلو او لیدلو طاقت ورکوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.